د شمال سیندیزي حوزې عمومي رئیس د یو شمېر تخنیکي استازو سره د جوزجان ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د المان هیواد بشردوستانه پروژو څخه لیدنه وکړه. د قرقین ولسوالۍ مسؤلانو د شمال سیندیزي حوزې رئیس سره وکتل. لومړی د شمال سیندیزي حوزې رئیس د اوبو په برخه کې د اوبو او انرژۍ وزارت کاري برنامو په هکله بشپړ معلومات وړاندې کړل او په دې ولسوالۍ کې د قرقین کانال څخه هم لیدنه وکړه. قرقین کانال چې 22 کیلومتره اوږدوالی لري، تر اوسه پورې 1200 متره کار ترسره شوی. د دې پروژې په بشپړېدو سره به شاوخوا پرتې ډیری ځمکې خړوبې شي. اوس مهال په دې پروژه کې 115 تنه په کار بوخت دي. د دې کانال 95 سلنه کار بشپړ شوی چې څه باندې 8 لکه افغانۍ لګښت لري. همدارنګه د شمال سیندیزي حوزې رئیس او ملپلاو په دې ولسوالۍ کې د امو سیند ویجاړو شوو څنډو څخه هم لیدنه وکړه او د سیمې اوسیدونکو سره د ستونزو د حل په برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه. د یادونې وړ ده چې کلونه کېږي د امو سیند څنډې د اوبو زیاتوالي له امله وړل کېږي.